السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره امام پسې مې یو سړی رکوع ورسره نیسي، خو دومره رکوع فقط ورسره ونیسي چې تر څو دی ورټیټیږي یا یو ځلې سبحان ربي العظیم وایي چې امام را پاسېږي، نو دا رکعت د شوی او که نه؟ جناب محترم، احسن الفتاوا کتاب الصلاة اول جلد باقاعده طور سره دا مسئله لیکلې ده چې د امام سره رکوع نیول فقط دومره نیولې ضروری دي چې د لاس د ګونډو ته ورسیږي. هلته ګوټنې ورته ویلي دي، دا ګونډې نه، دا د ګونډو دا سترګې، ځکه په رکوع کې سړی دا د ګونډو په سترګو باندې لاسونه ږدي، نو وایي چې فقط د لاسونه دغه ځای ته ورسیږي که سبحان رب العظیم هم نه وایي او امام پاسېږي، نو د دا رکعت ورسره وشو. احسن الفتاوا کتاب الصلاة کې لیکلي چې دومره مقدار د رکوع د پاره د رکعت د پاره کافي دی چې د سړي لاسونه ګونډو ته ورسیږي. بس بیا خیر دی، ته ځان سره یو ځل سبحان رب العظیم یا درې ځل ووایه، که نه امام پسې به بیا ورپاڅېږي، دا رکعت بالکل کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.